الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا قال الله في مكان آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دا الله تعالى بندگانو دا انسانیت او دا بشریت دستر لرخو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو دا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاة والسلام ملتیانو دا امامنا الاعظم ابا حنیفہ کوفی صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ مذہبیانو او مسلکیانو، اولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وبعد محترمینو سامعینو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې الله پاک د انسانیت او د بشریت د لارښوونې دپاره د ځمکې مخ ته 1,4,000 څخه او زیات پیغمبران راولېږل. د هغه پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په آخرنۍ حصه کې حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار درلود. الله پاک په هغه صلی الله علیه وسلم باندې یو عظیم الشان کتاب نازل کړ چې عبارت له قرآن کریم څخه ده، او په هغه قرآن کریم کې د عبادو لپاره رنګارنګ مضامین او موضوعات را نازل کړ چې په هغه عمده مضامینو کې یو موضوع ده تقوا. زه غواړم چې د وخت په مقتضا باندې یوه مختصره خبره وکړم. محترمینو سامعینو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د انسان مقصد څه شی ده، انسان چې الله پاک پیدا کړی ده د هغه مهم هغه اهم مقصد څه شی ده، هغه دا د محترمینو سامعینو چې دغه انسان به د الله پاک رضا حاصلوي. هغه که په هر رقم باندې وي، هغه که په هر رقم مشکلاتو، تکالیفو، آفاتو، بلیاتو باندې وي، نو دغه انسان به د خپل اصلي مقصد ته ځي. ځکه د انسان د مؤمن مسلمان خلقت د دې دپاره شوی ده. که موږ تاسو وګورو، کله چې انسان خپل مقصد ته رسیږي، هغه به قسم قسم مشکلات، تکالیف په ځان باندې ګالي، په ځان باندې تیروي، بیا به اصلي مقصد ته رسیږي. محترمینو سامعینو، په دنیا کې دوه قسمه خلق دي. یو داسې خلق دي چې دوی د خپل عزت په کثرت مال کې لټوي. دوی داسې وایي که موږ چېرته په جامعه کې مالدار واوسېدلو، نو موږ به د جامعې د معاشرې عزتمند کسان هم موږ. دویم داسې خلق دي وایي که موږ چېرته په جامعه کې رتبې والا خلق اوسېدلو، نو موږ به د جامعې عزتمند کسان هم وو. که موږ تاسو وګورو، دغه مدعي چې دغه دعوه کوي، دا په خپله دعوه کې کاذب ده. ځکه الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی وایي بېشکه عزتمند په تاسو کې زما په نیز، د الله تعالی په نیز باندې اتقاکم، هغه تقواداره ده. څوک چې تقوا کوي، د خپل ژوند په ژوند کې د ځان لپاره ملګری تقوا ګرځولی ده، هغه د الله جل جلاله په وړاندې هغه عزتمند کس ده. محترمینو سامعینو، تاسو کتلی دي عوام ورونه علما چې کله دا خبره ورته بیان کړي، عوام ورونه اعتراض کوي، وایي دا علما خو وایي دوی دا خبره کوي چې عزت په مال کې نشته، عزت په مرتبه کې نشته، وایي علما خو مال نشي حاصلولی. په مجموع کې که موږ تاسو وګورو، علما غریبان دي،
علما ډېر مسکینان دي وایي ځکه دې دا خبرې کوي موږ دوی ته جواب کوو چې ای محترمو علما داسې وایي وایي مالداره چې ده د غریب څخه په دوو اهمو رکنونو کې دا پورته ده چې یو حج کول دي او بل زکات ورکول دي موږ دا نه وایو چې دنیا حاصلول دا غلطه خبره ده موږ دا وایو چې دنیا هم حاصله که د دنیا سره سره تقوا هم انتخاب که ځکه الله تعالی داسې نه وایي چې ستا عزت په دنیا کې ده الله تعالی داسې نه وایي چې ستا عزت په مرتبه کې ده الله تعالی داسې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم محترمو تقوا دا ډېر اهم سبب ده دا هغه سبب ده چې انسان د هغه اور څخه ژغوري دا هغه سبب ده چې انسان خپل اصلي مقصد ته رسوي محترمو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست انسان چې خپل اصلي مقصد ته رسیږي چې جنت ده څو مرحلې به دی تېروي دی به 3 مرحلې تېروي د دنیا ژوند په قبر کې چې څومره وخت ده او بل هغه انتظار به دی کوي چې الله پاک حساب او کتاب شروع کوي محترمو راځئ موږ او تاسو داسې یو ملګری وټاکو داسې یو د ځان دپاره آشنا ملګری وټاکو چې زموږ او ستاسو سره په دا درو سره مرحلو کې راسره وي هغه نه ده مګر نیک اعمال ده عمل صالح ده تقوا ده په یو کار کې تقوا کول دي ګورئ تقوا داسې عمل ده که څوک تقوا انتخاب کړي دا د دنیا په ژوند کې چې کوم مشکلات ورته رسیږي الله تعالی د هغه مشکلاتو مخنیوی د تقوا په ذریعه باندې کوي د په قبر کې چې کوم مشکلات ورته رسیږي هغه د قبر عذابونه تاسو په کتابونو کې کتلي دي څومره سخت دی څومره سخته وخت دی دا چې انسان یې تېروي دا په انسان باندې الله تعالی د دغه تقوا په ذریعه باندې دغه ورته باندې اسانه کوي او دویم هغه انتظار ده چې زموږ او تاسو به په خولو کې ډوب وو ډېر سخت مشکلات را روان دي په مخ کې د هغه د مخنیوي دپاره هغه مهم سبب دا ده چې انسان باید د خپل ژوند کې تقوا وکوي نو محترمي اسلامینو په دغه مشکلاتو سره سره څومره مشکلات به موږ او تاسو باندې راځي تر هغه اصلي مقصد پورې رسیږو محترمینو سامعینو دغه مشکلاتو بربادول په ځان باندې باید وګڼو دغه باید موږ به داس په ځان باندې راوړو هغه تقوا هغه اصلي مقصد باید وکړو ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ای کافي مفسرینو د دې داسې تفسیر کړی ده د دې حسبه تفسیر یې څه شی کړی ده وایي څوک چې په الله تعالی باندې کوم مشقت کوم تکلیف چې دغه انسان ته رسیږي او د هغه تکلیف سره سره دی به په دغه تکلیف باندې په الله تعالی باندې توکل کوي نو فهو حسبه الله تعالی د ده دپاره کافي ده نو محترمینو سامعینو الله تعالی به زمونږ او ستاسو هغه اصلي مقصد چې جنت ده هغه ته به مو رسوي تر څو موږ او تاسو د خپل کردار د خپلو اعمالو ته متوجه شو نو محترمینو سامعینو په آخر کې به د الله تعالی څخه دغه دعا کوو چې یا الله تعالی موږ ته په د خپل ژوند کې تقوا نصیب وګرځوه یا الله تعالی موږ ته د دې توفیق راکړه چې موږ په د خپل ژوند کې د ځان دپاره ملګری نیک عمل وګرځوو تر څو هغه مهم سبب چې هغه رضا ده او الله تعالی موږ خپله رضا موږ ته نصیب وګرځوي نو الله تعالی د اول په دې خبرو ما ته عمل کولو توفیق راکړي ثانیا تاسو ته واقول قولي هذا استغفر